السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، لکه څرنګه چې تاسو اورئ، دغه د کورونا ناروغي په چین کې ډېره مخته تللې ده، شایع شوې ده، خو طب دا په تجربه ثابته کړې ده چې په کوم ځای کې سپلني دود کړل سي، هلته دغه میکروبي ناروغي نه ورځي په امر د خدای. دا خواص هم الله جل جلاله پکښې کې ایښي دي. نو تاسې اوس بس د ورځې یو وار، په هفته کې یو وار په د خپلو کورو کې سپلني دودوئ، په ټولو خونو کې، په سرای کې، په هر ځای چې لرئ په هغه ځایو کې دا سپلني دودوئ. ان شاء الله تعالی په امر د خدای د دغه ناروغۍ څخه به په کور کې دننه وساتل سي. د باندې حالات نو بیا الله ته معلوم دي چې هغه څنګه کیږي. او د دې دپاره یوه دعا هم شته چې هغه هم زده کړئ او وایاست یې. ماشومانو کې ور زده کړئ، ښځو کې ور زده کړئ، تاسې یې وایاست، ټوله یې وایاست. هغه دعا داسې ده: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. دغه ناجوړي په سيء الأسقام کې راځي. نو دغه دعا هم زده کړئ، دغه هم وایاست، پر ځان یې چوکئ، سهار و ماښام یې وایاست، د سهار تر لمانځه وروسته، د ماښام تر لمانځه وروسته، یا د مازدیګر تر لمانځه وروسته، او هغه دغه دودوي. ان شاء الله تعالی د دغه ناروغۍ څخه به مو الله جل جلاله په امان کې وساتي. او دغه دعا هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل، همیشه به ویل: اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. او رونو او خوندو د باندې د پاره دغه دعا ده. هر وخت چې تاسو د خپل کور څخه وځئ، که نارینه یاست که ښځې، ماشومانو کې هم ور زده کړئ، بس دغه دعا وایاست. الله جل جلاله به مو د هر آفت او د هر مصیبت څخه وساتي. او دا عادت کړئ، که دغه ناروغي وي که نه وي، د کور څخه چې وځئ دغه دعا، د کور څخه چې وځئ دغه دعا وایاست. دا به ان شاء الله تعالی ستاسو د ساتنې دپاره لوی سبب وي. دعا داسې ده، فقط 3 توري دي: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شیطانان ټول در څخه ځغلي، که د شر وي، که د وسوسو شیطانان وي، که د فتنو شیطانان وي، که د ناروغیو شیطانان وي، هغه درته وایي چې تاسې وساتل سولاست، څوک نشي در نږدې کېدلی. نو دغه دعا عادت کړئ: بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.